ډېر سخت مې راګیر دا توفه به درکړو صحیح مزید یو زما په سر دا بورډ به درکړو ښه به وي دا توفه به درکړو لیدونکو دا ما ښځینه چغه کوي نقل ورکوي ورته چې سړی واوري د خپلواک ډاټ کم درنو لیدونکو سلامونه احترامات او نیک هیلې مبارکلۍ کوم اسف خان مخلص ستاسو په درانه چوپړ کې یعنی ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم تاسو ګورئ ماشاءالله 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 او د خوشحالۍ ځای خدا دی چې شی مې بچت کو راغلی یم دلته د کارمندانو سره او هغه کسان چې راځي سودا اخلي د هغوی سره مصاحبې کوم تاسو به له موږ سره اوسئ ذهني پوښتنې دي او ذهني پوښتنې چې چا جواب نه راکړو تاسو کمنټ کې جواب ورکوئ او بس چا چې په کمنټ کې ډېرو خپرونو ته جواب ورکړو نو هغه به انعام هم لري هغه انعام به پټ موږ سره چې موږ کومه جایزه ورکوو نو درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ راځئ له موږ سره راځئ السلام علیکم وروره جوړ تکړه په خیر خیرات قلاري تکړه څه شی مې کونی والا جورابې جوړول مې کوي ډېر ښه ډېر ښه جورابې جوړې نه همداسې جوړی که خرڅی الله خرڅوم یې اول ډسپلې کېږي ښه 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 ډېر ښه ډېر ښه کمې شوي مایلې نه کېږي یوه دغه جب کې واچوم ولې نه کېږي خو معرفي کمرې مخې ته به ته ودرېږي ځان معرفي که زه وروره ظفر اقبال زرمتی دلته حبیب ټاور کې کار کوم مسلمین یم 15 کاله کېږي دلته پاتې شوی یم تا نه یو پوښتنه کومه ذهني پوښتنه ده هڅه کوشش په دې دی چې جواب یې راکړي صحیح شو هغه څه شی دی چې نیم خدای پاک جوړ کړی او نیم انسان څنګه چل دی څنګه چل دی خدای پاک جوړ کړی او نیم انسان جوړ کړی هلکه نه یو شیخ ووایه مړه یو څه شیخ ووایه ډېر سخت مې راګیر کړي نقل بند دی نقل بند دی ولې غویه ښکرونه انسان جوړ کړي دي استغفر الله چا که نقل درکړو نوم یې اخلم نقل نه اخلم زه بېغمه شم ونه شو ښه لږ وخانده مننه مننه ژوندی اوسي درنو لیدونکو بس جواب یې ورکړئ کمنټ ته شئ چې نیم انسان جوړ کړی او نیم خدای پاک دا څه شی دی بس تاسو هم تعجبه کېږئ زموږ ویډیو ګورئ تر اخره پورې جواب یې ترلاسه کړئ له موږ سره اوسئ ذهني پوښتنه کومه هڅه او کوشش به دې دی چې جواب یې راکړي قوي جواب یې راکړي جواب چې دې رانه کړو راته د خیره سره نو بیا به راته یو تحفه راکوي به خاندي صحیح ده مشکل نه صحیح ده ها بس سر مې په غوړو کې دی نو هر ځای کې تحفې او تحفې دي ذهني پوښتنه داسې ده هغه څه شی دی چې نیم خدای پاک جوړ کړی او نیم انسان هغه دې کې ورته پاتې راشي مه کوه بس دا توفه به درکړو صحیح مزید یو زما په سر دی مخکې چېرته ومه ښه ډېره مننه ژوندی اوسې السلام علیکم وروره وعلیکم السلام جوړ تکړه په خیر بورډ کې ده چې کوم ګزار مې په ونه وی ځان معرفي کړه بسم الله الرحمن الرحیم فرمان الله مې نوم ده حبیب ټاور کې کار کوم یو کال کېږي چې کار کوم ماشاءالله ماشاءالله یو کال کېږي چې دلته کار کوم ښه ډېر ښه ډېر ښه تا نه زه یو ذهني پوښتنه کوم ذهني پوښتنه داسې ده چې ته به کوشش وکړې چې ماته جواب راکړي او بس غټانو بوټان لرې که نه غټانو بوټان شاته دي پراته دي ښه بس چې جواب دې رانه کړي به یو جوړه بوټان تحفه راکړي ښه مننه هغه څه شی دی چې نیم خدای پاک جوړ کړی او نیم انسان یاره استاد دا بورډ به درکړو ښه به وي دا توفه به درکړو توفه به ښه وي ونه شو دا ډېره ډېره مننه ژوندی اوسئ درنو لیدونکو مزید یو د مخلص په سر دی السلام علیکم وروره جوړ تکړه په خیر خیرات دی قلاري ده کوره تا شی اغوستي نو ځان ته ریکورډ ګټو که نه خپل دې ایستې او ما هم ویستو مالې بس راځه چې دواړه یو شی شو ځان معرفي که نوم مې پسرلی ده او دلته حبیب شفیق مال ته راغلی یم غوښتل مې چې د مني لپاره یا ژبې لپاره یو څه شی واخلم ماشاءالله یوازې اخلي که ماته یې واخلي نو هغه به وګورو که جواب دې راته راکړو خو بس بد شوې که جواب دې رانه کړو یو شی به ماته م اخلي صحیح دی دا څه شی دي چې نیم خدای پاک جوړ کړی او نیم انسان چې نیم خدای پاک جوړ کړی نیم زر کوه که نه داسې نه پوهېږم ځکه چې هر څه کې دی درنو لیدونکو دا ماغزې نه چغه کوي نقل ورکوي ورته چې سړی واوري زه بس خپرونه واوره خپرونې سره به خپله انشاءالله د دې
جواب ترلاسه کړي. سمه ده ان شاء الله مهرباني. مننه ژوندی. السلام علیکم ورونه. جوړ تکړه په خیر. ځان معرفي کړه. زما نوم اسماعیل احمد زه ارزن قیمت اوسیدونکی. ډېر ښه نن راغلی شاپینګ ته. والا لږ شاپینګ کوو راغلی. یوه ذهني پوښتنه کوم. ذهني پوښتنه ډېره اسانه ده. هڅه به دي چې جواب یې راکړي. جواب یې رانه کړي چې ځان ته شاپینګ کې چې اخلي ماته یې بیا ماخلي. صحیح ده. داسې نه به یې ووایه چې ما نه اخیستو چکر ته راغلی یم. جواب یې در نه که بس ښه که نه یو جوړ بوټ به راته واخلي. زه صحیح شو. بس مزید یو زما په سر دی. پوښتنه دا ده هغه څه شی دی چې نیم خدای پاک جوړ کړی و نیم انسان ومې ګټل بوټان مې وګټل. دا پوښتنه بیا وکړه نیم خدای پاک پیدا کړی نیم خدای پاک جوړ کړی دی نیم انسان پیدا کړی نو جوړ کړی. پوښتنه خو دې لږ سخته وکړه نو لکه چې بوټونه دې وګټل خو دا ونه شو ټانګه به وي که نه خو نیمه اس خدای پیدا کړی ټانګه انسان بوټانو سرو خوړو. ډېره مننه چا نقل درکړو که خپله د ذهن سوچ دی. خو دا ما سره که څوک یې رابه نه ذهني پوښتنې باندې چې لږ سړی داسې ژور فکر وکړي نو دا حل کولی شي. ښه مننه ژوندی اوسي. چې شی مې کنې ساعتونه خرڅې؟ ساعتونه خرڅوم. ډېر ښه. اول ځان معرفي کړه. زه رفیع الله د پکتیا ولایت څخه. ماشاءالله رفیع الله جان د پکتیا ولایت څخه. ماشاءالله زازی نه منګل وای نام خدای بس ټول ورونه دي. ټول یو هر قوم چې دی په افغانستان کې اوسېږي چې هره ژبه د ټول ورونه دي. بس ښه دوسي زه تا نه یو پوښتنه کوم ذهني پوښتنه ده. هڅه کوشش به دی چې جواب یې راکړي. که جواب دې رانه کړي یو ساعت به درنه اخلم. هغه څه شی دی چې نیم انسان جوړ کړی او نیم خدای پاک نیم انسان جوړ کړ. او که چا ویلي کمره کې راولو نوم یې ورښیو ټولو لیدونکو ته ویو چې یو کمنټ ورپسې وکړئ منفي کمنټ ورپسې وکړئ. دا ورور خرګاډی دی نه که نه اوس وګوره چا چې ویلې وایم الله تعالی دې ورته جنتونه ورکړي خو چې بیا یې ونه ویي. خرګاډی ځکه خر الله پاک جوړ کړی او د ګاډی انسان جوړ کړی. مننه ژوندی اوسې. جواب دې راکړو د ساعت نه دې ځان خلاص کړو. درنو لیدونکو ولیدو هغه څه شی دی چې نیم انسان جوړ کړی دی او نیم خدای پاک. هغه اسګاډی خرګاډی دی چې اس خدای پاک جوړ کړی دی او دغه شاته ټانګه چې د انسان جوړ کړی. جواب م ترلاسه کړو. زه آصف خان مخلص له تاسو څخه اجازه غواړم. تاسو په لوی رب سپارم. تل دې وي ښاد دې وي بریالی دې وي خپلواک او آزاد افغانستان. د خدای په امان.